د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ په ترمز ښار کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د مزار شریف اوسیدونکي د دغه سوداګریز مرکز رامنځته کول له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو پراختیا، د اقتصادي ودې او د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې د لګښتونو کمیدو په برخه کې یو مؤثر ګام بولي. دوی تمه لري چې د ګډې پانګونې او سوداګرۍ پراختیا په صورت کې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. دا بازار مشترک بازار چې دا ډېر د تجارانو د افغانستان د خلکو لپاره ډېر کار دی وسو چې د افغانستان خلک و اروپا او دغه منځنۍ اسیا او دې ملکو ته لار پیدا کړي چې زموږ د جنسو هم قدر او صادر واردات وشي د تجاران لپاره ډېر یو ښه اقدام دی. فعلا به فال نیک میبینیم به خاطر که یک دریچه بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان شده یک دریچه تجارتی که در خارج از کشور برای ما باز شده که بتانیم اینجا تولیدات وطنی خودم و شما از امون طریق به خارجیات چون اونجا بازار مشترک است قزاقستان، قرغیزستان و دیگر ممالک هم آسیای میانه میتونه که از اونجا جنس ما و شما را در دسترس پیدا شد. کوم مشکل که موږ لرو د هغه څنګه مواد خام یا دغه هغه مشکل هم زموږ حل کیږي او زموږ لپاره دا خواله دا ده چې زموږ مالونه وځي هغه څنګه ته یعنی ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان دا لاره ورته جوړیږي. ان شاء الله ښه کار دی. د بازار مشترک باندې موږ خوشحاله یو ان شاء الله آینده کې هم یو ښه قدم وي. ورته مهال د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس او دغه ولایت ځینې سوداګر د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز رامنځته کول د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې یو مؤثر ګام بولي او له پرانیستلو څخه هرکلی کوي. دغه ګډ بازار د دواړو هیوادونو په یوه مهمه سرحدي سیمه کې رامنځته شوی چې له دې سره د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. گشایش مرکز تجارتی مشترک میان افغانستان و ازبکستان خیلی در روابط تجارتی و گسترش مسائل اقتصادی اهمیت خاصی دارد و از این طریق ما میتونیم که با کشورهای تمام کشورهای آسیای میانه روابط تامین بکنیم و در این مرکز تنها موضوعات خرید و فروش بیزنس های کوچک نیست. در اینجا میتونیم دیدارهای مستقیم با کشورهایی که به حساب قرارداد عقد کنیم، دیدارهای بی تو بی رویارویی هم میتونه اینجا باشه. ایجاد همچون بازارهایی که بازارهای مشترک میگه با تمام همسایه افغانستان یک گام نیک است به خاطر کمبود خود بازار ما و اجناسی که ما در بازار داریم بر از اونها یک جای خوب تجارتی می باشه. باید وویل شي چې د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ په سرحدي ښار ترمز کې ګډ بازار په سیمه کې یو له مهمو سوداګریزو پروژو څخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ځواکمنتیا په موخه رامنځته شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د سیمې په کچه د سوداګریزې راکړې ورکړې په یو اصلي مرکز بدل شي.